دغلته د شاکر واده دی ښه دغه رقیه د دعوتنامه ده نو دغه وخت له بیا دغه روپۍ دي که نه روپۍ دي دا مال راکوئ دا ټولې دا ستا دي مورې چا ما سره کلي الله دې دنیا او آخرت والا ښایسته کړي دا به د هغه انګور ته ورکړي صحیح ده او دا یا دواړه کامیاب شي الله چې دا مرسته چا کلي صدقې قبوله کړي السلام علیکم ورحمت الله شاته دیوال وینئ معلومیږي دلته موږ دلته راغلي یو دغه دیوال تر شا دلته یو مورکۍ اوسي خو مخکې موږ راغلي یو د هغې ویډیو شاید تاسو کتلې وي هغه دې چې دا ډېر څه عجیبه ښځه ده کور کې یو سپین ږیری دی نور د یتیمانو سرپرستي ور په غاړې ده یو کونډه ورسره ده نو هغې یو کلیپ موږ کړی و د هغې لپاره د کور جوړولو غوښتنه هم کړې وه خو بیا هغه کلیپ یو خور زموږ کتلی و نرګس په نام باندې دغه پاکټو کې چې تاسو وینئ دا نرګس خور دا پیسې رالېږلي 9000 دکې 9000 دکې او د دغه فامیل داسې ډېر وضعیت واقعا د لږ ذره کړکېچن په دې و چې تورسرې دي څوک شته نه خو دا خور تاکید ډېر وکړ نو موږ دا هر څه کارونه پرېښودلم چې اول به دا ورته ویست راځو ګورو دروازه به ور وټکو چې دغه مور راشي تاسو دا مور وګورئ چې عجیبه زړه ورته الله تعالی ورکړی دی فقط ته لږ پاتې سي را سره او بیا د ویډیو سره لږ خپره هم کړي صحیح ده عدي ښې څه حال دی ښې په خیر یې موږ خو راغلي یو ستاسو د واده ست وکړو روقې هم راوړي دي موږ مورکۍ تا سره خبرې کول غواړو او داخل کې کور کې څوک شته چې یو انګور مې دغه کار لتلې ده یوه د زړه ښځې مڅۍ مې دي پیغلې هغه راسه ناستې دي یخ خو دې نه کېږي څنګه لړزېږې دا خپله مرستې لرم همداسې کېږي و الله دې روغ لره چېرته وې زه تلې وم چاپټۍ راکلی وې چې دا لاله وچخوه وچخوه څه معنی داسې واښه پکې دي هغه ښه خېشاوه پاکې که بیا به دله ماښام له څه درکړم او هغې کې لګیم دا اوس لاسونه خو دې ټول په خاورو دي دا یې اوس راللم اوس په دې ساعتې ستاسې د مخې سره نو چا درته سوال و جواب پرېښی چې څوک راغلي مېلمانه و چا راته تلیفون هلک راپسې راغی وایي ته راشه وایي پټیله وایي څوک راغلي دي کور ته راشه دغلته د شاکر واده دی ښه دغه رقیه د دعوتنامه ده نو دغه وخت له بیا تاسو کوی سي راسي ته خلاص که چې دعوتنامه کې څه شی دي ما لاسونه ناولي دي خیر د خلاص کې کاغذ دی دغه طرف نه خلاص کو درې دغه ځای نه خلاصېږي ده خلاصې که خیر د پروا نه کې هغه دي خور بسم الله الرحمن الرحیم یا الله اجرونه ورکړي الله هر څه چې پکې ماته په سرو منظور دي دعوتنامه ده پاکه پروردګاره دغه روپۍ دي که نه روپۍ دي دا مال راکوئ دا ټولې دا ستا دي مورې نرګس خور په نام باندې ته خلاص که ویې ګوره خور کې الله تاسو ته اجر درکړي الله دې ناراضي شي او دا خلاص که راویې باسه الله پاک غمونه نه وساتي دا مرسته چې چا ما سره کړي الله دې دنیا او آخرت والا ښایسته کړي 9000 افغانۍ دي څو 9000 افغانۍ او دغه چې دي 9000 په دې کې دي دا به د هغه انګور ته ورکړي صحیح ده او دا دواړه کامیاب شي الله چې دا مرسته چا کړي الله صدقې قبوله کړي امین الله پاک دا مزل او دا تکلیف زما لپاره چا ایستلی اجرونه ورکړي عزتمنه الله پاک پروردګاره مې بدرنګې مې ناکامې الله د دنیا او د آخرت دواړه بس همدغه دعا دې بس ده چې هر څه د مرسته دنیا او د آخرت دواړه ښه مورکۍ نور دې غږونه ته کار نه راغلې ستړې الله تعالی دې تا ته نور هم همت درکړي د مسیو لپاره د خدای ډېر وخت تر ډېر وخته ژوندی پاتې کا او بس هغه دې مبارکي درته ماشاءالله تکړه ښځه ده ښه او دا دې چې دغه د یتیمانو پالنه کې عجیبه ده روانه یم دا پرځم او ولاړېږم دا سر راباندې داسې ګرځي دا یې چې لږ یخ کې وګرځي زه باندې به ځان ته مېوې او دا شیان واخلې لږ زره خوراک به وکړې الله پاک دا ما سره دا کومک چا کړی الله ته د دنیا او د آخرت امین امین ډېره مننه کوی سي لاړه سي الله دې خوشحال لره دوستانو بس همدغه دعا ستاسو بس ده الله مو خوشحال لره زه پوهېږم ښه دا داسې کورنۍ ده همداسې دې ته ورته چې ډېر په کمو شیانو خوشحالېږي ماشاءالله بس تاسو هم غواړم دغسې کورنۍ سره مرستې وکړئ او
ډېر وسم نه وي دغه لینکونو کې ځانونه ثبت کړئ 10 15 20 څومره چې ستاسو د حساب نه میاشتې راځي قمر بنسټ به انشاءالله په هېواد کې غټ غټ کارونه پرې کړي لکه دغسې کورنۍ د هغې لپاره دوی ته هم دننه یو کور هم جوړ کړی لله الحمد که چېرته غواړئ چې کور هم در باندې وګورو راځئ یو کلیپ به در باندې کور هم وګورو یا موږ سره تیار شته هغه به وښیو کور ته یې نه ځو ځکه سیاسرې دي خو لوی الله مو سپارم ویډیو سره خپره کړئ السلام علیکم ورحمت الله